أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. di Itlaq Farhang Wizarah Muhtaram Wazir Sayyid Mu'in Sayyibano Rais Sayyibano Rahul Syairano Adibano Tahan Afanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Shukuma Mawzu Rakawal Sayyibah Hara Mawzu जिहाद और क़िताल के या 13 संकलन मुबारज़ा और दौरा के इमुंगे शायरानो और तराना ख़वानानो अगरुल और अवेज़ कदमों पदेक शक नस्ता चिलिमंगा शायरानो अदीबानो أو ترانا خانانو ترانا ويركو كتير شلكلان دوركي أخذ رسالة أبا بقرأكو كمان أداك لترانو لأغيظ وأسرنا په برخه کې هیڅ انکار نشي کېدلی. تر دې پورې چې حتی دښمنانو هم په دې باندې اعتراف کاوه او ملموس نتایج هم موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې لیدل. وړاندې د دې نه زه دا کار کوم چې په نبوي دور کې یا نبوي عصر کې داسې یو څو بېلګې او یو څو نمونې د تاسو په وړاندې باندې کېږدم او بیا به د خپل حالت له هغې سره پرتله کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که داسې ووایو چې د شاعرانو او د ترانه ویونکو یو ټیم هغه یې لاره نو د تعبیر به ډېر لرې نه وي. مثلا که موږ داسې ورځو حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب شو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه أو شاعره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اجازه وکړه: یا رسول الله ما ته اجازه وکړه چې زه د مشرکانو حج وکړم، مزاحمت وکړم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ډېره کړه. خو یوه خبره ده: فکیف بنسب ما نسب به څنګه شي؟ زه خو د دې قریشو د جملې نه یم. نو داسې نه وي چې ته حج وکوې او په دې کې خدای نخواسته د ما حج وهم درنه وشي.
نو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه تقول يا رسول الله لأسلنك منهم يا رسول الله زبطا لدي هجم داسي باسما لك څنګه لوړونه بهتر استلقي همداسې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ادایمه کوی سره کېنه ځکه تا د عربو انصاب ته معلوم دي د عربو انصاب ته معلوم دي نسبونه نو ټول ته وایي چې دا نسب د حج وړ ده او دا د حج وړ نه ده په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هغه نسب ته یو سلامه رسېږي نو په دې خاطر باندې اما ورسره کېناست او بیا رسول هغه حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنه د قریشو او د کفارو حج ورکول مسلمان ذکر کاوه حتی ګورې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خپل شاعران دې ته هڅول چې تاسو د قریشو حج وکوئ مجاهدین جهاد ته هڅوئ د شهادت انګیزه ورکوئ مثلا کله چې د آیات کریمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ده آيات كريمة شكل نازل سود كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم ترى له يا رسول الله تقول شعر نوعا ولې ولا تعالی د شاعرانو مذمت کړی دا آیاتونه وفتوي بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوي استاد استثناء الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا دا استثناء ندل بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وفتوي ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه دا شعر ترانه لوستل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لسانی جهاد ګڼ مسلمان هم په توره جهاد کوي هم په لسان جهاد کوي یوازې د تورې جهاد کفایت نه کوي د دې سره په څنګ کې باید د لسان جهاد هم وي او حتی دا یې ورته ویلې چې قسم په الله لهي اشد عليهم من وقع النبل د غشو له ګزارونو نه دا د شعر ګزار دا په مشرکانو باندې بد لګېږي نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کعب بن مالک له دې نه راایسار چې ته اوس شعر و شاعري هغه مه پرېږده بلکې دا د یو جهاد په نیت باندې د یو مبارزې په نیت باندې هغه ته مخې ته ویسه یک شک نشته چې شعر د یو چا په احساسات باندې په مورال باندې په معنویات باندې ډېر لوی اغېز لري جهاد هلته له مرګ سره روږدي وي هلته زندان وي هلته اسارت وي هلته ستړیا وي هلته لوږه وي هلته تنده وي هلته ستړي مزلونه وي په دې وخت کې انسان داسې یو چا ته ضرورت لري چې هغه یې وهڅوي هغه یې مورال لوړ کړي هغه شهادت ته تشویق کړي هغه د میدان له پرېښودو نه له تېښتې نه شا اړولو نه له هغې نه یې راوګرځوي د شجاعت فداکاري زړورتیا د هغه شاهکارونه هغه وستایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو
یو عذاب یو سفر باندې روان ده، مزل ستړي مزلونه دي، صحابه مخامخ خسته سوي. نو په دې وخت کې عامر بن الاکوع رضی الله تعالی عنه هغه هم روان ده. صحابه غږ باندې وکړه: ای عامره الا تسمعنا من هنيهاتك؟ سترانې مرانې اراجیزو شعرونه نه راته وایي. وكان عامر رجلا شاعرا. عامر داسې یو مجاهد چې د سره سره دی شاعر و. نو بیا هغه مشهور شعر دی ده: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا إن الأولى قد بغوا علينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إذا أرادوا فتنة أبينا سكلا ولا أبينا تراول الصحابة ونصر زمزمك ولا أبينا كذا خلق لمنا دا غاري دا كفار لمنا دا غاري چې مونږ له خپل لارې نه انحراف وکړو، مونږ خپل دین پرېږدو، نو ابینا مونږ له دینه انکار کوو، مونږ له دینه غټه کوو، مونږ هېڅکله خپل دین نه پرېږدو، هېڅکله دا لاره نه پرېږدو، هېڅکله دا د جهاد او د استشهاد او د سنګر لاره د مبارزې لاره له دینه انحراف نه کوو. اذا ارادوا فتنة ابینا. بیا عامر رضی الله تعالی عنه همدغه معرکه کې اب شهادت باندې رسېږي، خپل ځان تر نه لګېږي. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځینې خلک وایي چې قد حبط عمله، د خپل عمل ځای شو، خپله تر نه ولګېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې هېڅکله داسې نه ده: انه لجاهد مجاهد. دی هم جاهد ده هم مجاهد ده، دوه اجره دي، دلته دوه اجره دي. بلکې که موږ او تاسې وګورو خپله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هو أشجع الناس إذا هو أبي وأمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ټول خلق أشجع الناس. أصحابونه بس سبقتنا وکړه وایي آیا د حنین په ورځ کې تاسو شکست خوړلی؟ د حنین په غزا کې تاسو ماته خوړلې وه؟ برای بن عازب رضی الله تعالی عنه باجبه جواب ورکاو: أقررتم يوم حنين؟ هغه به دا خبره ورته کوله، لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یفر. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و تښتېدلی، موږ که تښتېدلي یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و تښتېدلی. د یو لښکر ماته هغه وخت چې مشر یې وتښتي. زموږ مشر، زموږ قائد، زموږ رهبر هغه په میدان باندې ولاړ و. ابو سفیان یې د کچرې هغه واګې ورسۍ نیولې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر دا شعر زمزمه کاوه: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. زه داسې نبي یم چې دروغجن نه یم، کاذب نبي نه یم، او زه د عبدالمطلب زوی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه هر ځای کې فخر نه وي. وګوره چې ویاړ کوي په خپلو امجادو باندې، په خپلو اتلولیو باندې، نو هغه جنګ په ډګر کې کېږي. د شاعرانو هم دا شعرونه نه وایي که نه. یو شاعر وایي: فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. شاعران هم هلته شعر جوړوي، د شعر خاطرې د هلته ورباندې راځي چې کله مجاهدین کارنامه وکړي، کله مجاهدین داسې یو اتلولۍ وکوي، کله داسې یو څه وشي، یو څه ورباندې ووایي، او که چېرته یو څوک وتښتي نو بیا میدان پرېږدي، نو بیا چاته د شعر جوړولو موقع په لاس نه ورځي. فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. که چېرته د خپل قوم تور زه غږولی وای، زه به غږېدلی وای، ما به اوس داسې شعرونه به مې ویلي وای، خو لیکن د قوم تور زه ګونګی کړی یم. الحمدلله موږ او تاسې اسلامي امارت مجاهدینو کې ولس داسې حماسه موږ او تاسې ته پرېښې ده چې موږ او تاسې د قیامت تر ورځې ورباندې غږېدلی شو، اشعار ورباندې ویلی شو.
الله صلى الله عليه وآله وسلم هم بدي غزاك خلال دارا شعر الكريم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أصل ما ابن عقبة رضي الله تعالى عنه في وصول المشركان المسلمان نے وكان بمخفري دي نقضي وحكي سلمى ابن عقبة رضي الله تعالى عنه علشان يصير يبي تعقبك دي غشي يواب يسير باندوك لبلسان وطيلي خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع درواي خلي زي أكوع زويما أو نن دي بيكار ودي كمينة خلقه دي راقرزه الوخرة نسيد علينا بجاكي بجاقراكي تفاخر بخبروا كارمان دي وياك دول قالوا بخوانا لنا معك بارها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مسابقيهم كريدي سياليهم كريدي سيالي مسابقي دي وينام مسابقي دي وينام سيالي دي وقت دي وقبلي خلق راسل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تيولي وإلازان خل شاعر دي رابو باسا خل خطيب دي رابو باسا مسابقة سرو أولهم خل شاعران وخل خطيبان مسابقة رعوان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطيبان في ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه ده القرآن ذكر فحديث كراسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يو هيئات بسراعي وقت بسراعي ولا خبر يتخبل لك ولا لك خبر لك تخبله وكذا لو بثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه تقول لي شنو خبر توبك وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلوب بديره هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبوعات تيمون الاستلاء زاد بيقول لي شنو خبر توصلوك ابتدائي خبر ما وكذا أو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ده أشعار كذا مسابقة فايدة ولا سيدة على خلق وقبل إقرارك والله هذا الرجل لشاعره أشعر من شاعرنا ولخطيبه أخطب من خطيبنا قسم بخداي ده أسرع يسيدا إذا شاعر لمنقل شاعرنا كشاعر ده أو إذا خطيب شيء لمنقل خطيب نم كخطيب ده نعم سيري بيبقى لا دي بيقول لا نو لدي طول آثارنا من كذا أخذ نظر عن راسي شداس يوم مجال وميداننا شداس قرب وجود بس أو ده تاني خبر لا مخكي ودي تيرو مبارزة كي مقابلة سديتا ضرورت لارن كي دي سنگر دي جهاد دي توبك دي بيكا دي راكيت دي وزار دي انفجار دي استشهاد دي شيء مستعين حوالي اوس کار خبره ده چې حالت بدل شوی ده نو اوس موږ او تاسو ته د رسالت او مسؤلیت را په غاړه ده لکه استاد چې اشاره وکړه نوي چیلنجونه دي نوي فتنې دي نوي مسؤلیتونه دي اوس بل هغې سره مقابله کوي مثلا زبا يوضو مثالنا لنبوي سيرتنا تاس قرآن باندې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کله مدینه منورې ته هجرت وکړ
د مدینه منوره کې اول کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد تعمیر او آبادول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځمکه ته پیدا کړه وایي کستل. بیا اوس کار ته ضرورت ده، اعمار ده، ودانول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم مصروف ده، په خپله هم په کار باندې مصروف ده. کولنګ وه، چارۍ وه، تیږه راوړه، جای هواره وه، چېرته کوم ځای مزغی و کوم خزانې دي هغه ایسته کوه. په دې کار باندې صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مصروف دي، انصار او مهاجرین او هر څوک تر خپله وس پورې کار کوي. اوس فضا داسې کار کولو ته ضرورت ده، عمل ته ضرورت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو طرف ته قدوه ده، په خپله باندې کار کوي. دا انګېزه صحابو ته دا ورکوي چې صحابه له خولې نه دا کلمات باسي: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. که چېرته موږ کېنو په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کار کوي، په خپله باندې چارۍ او کولنګ او خاوره او خټه تیږه او دا شیانو ته لاس اچوي، نو دا زموږ ډېر داسې بېکاره او بېلارې عمل کوي. ذاک منا العمل المضلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې بیا رسول کوي: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. دا یو ژوند خو یوازې د آخرت ژوند ده. د انصارو ته هم بخښنه وکړي، مهاجرینو ته هم بخښنه وکړي. په دې وخت کې عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه هغه راځي، په لاس کې دوه تیږې راوړي. خلکو یوه تیږه راوړله. عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه هغه دوه تیږې راخیستې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ملا څنډوهي له خاورو نه، ملا یې سپېره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي: للناس اجر ولک اجران. د خلکو یو اجر خو د تا دوه اجر دي، ځکه نور خلک یوه تیږه راوړي او ته ځان یې تکلیف ته ورکړی په ځای باندې دوه تیږې دې راخیستې دي. له دې له وجې نه تا ته به اجرونه هم دوه درکول کېږي. عین قسم د خندق چې هلته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه هڅوي. صحابه هم داسې اشعار او ورجوزې زمزمه کوي چې په هغې کې کار ته هڅونه ده، هغې کې کار ته تشویق ده. همدغه راز اوس هم یو خبره ده، زه خپله د ترانو له ډېر کثرت سره موافق نه یم. لکه یو چا قول مې اورېدلی و، وایي: اذا کثر الشعراء قل الشعر. چې شاعران ډېر سي بیا شعر کمېږي. شعر خو باید شعر وي. البته له دې ټولو سره چونکې موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو، د همغه آیات په رڼا کې ترانه دا مقصود نه، مقصود هغه هدف ترلاسه کول دي، هدف ته ځان رسول دي. د دې له وجې نه دې بیا دومره غلبه په یو چا باندې چې شپه ورځ په ده باندې ټولې په ذهن باندې دا فکر ناست چې ولا شعر او ترانه ده او شاعري ده، نو دا بیا په شریعت کې مکروه او ناروا هم ګڼل شوي. امام بخاري رحمه الله مستقل ترجمة الباري کوي: باب ما يكره إذا كان الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم وتلاوة القرآن. دې خبره
په یو انسان باندې د شعر دومره غلبه وي چې د الله له ذکر، د الله له یاد، د قرآن له تلاوت او د علم په وړاندې خنډ وګرځېږي. د علم په وړاندې مانع وګرځېږي، بیا دغه شعر، دغه ترانه او دغه بیا ناروا ګرځي، مکروه ګرځي. حدیث هم بیا پکې ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا وایي: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. چې تاسې کې د یو چا ګېډه نسې هغه له زرو له هغې نه ډک سي او هغه مرګ ته ورسېږي، نو دا له دې نه بهتره ده چې له شعر نه ډک سي. د شعر غلبه باید د یو چا باندې دومره نه وي چې دا د تا د لمانځه واخلي، دومره نه وي چې دا تلاوت ته بیا وخت نه پیدا کوي، دومره نه وي چې ته د الله ذکر او د الله یاد ته بیا وخت نه پیدا کوي، دومره غلبه باید په چا باندې نه وي چې ته بیا د یو حدیث لوستلو ته، د فقه د یو کتاب لوستلو ته، هغې ته بیا ته موقع نشي پیدا کولی. په هر حال رسالت هم ډېر دروند ده او الحمدلله داسې اوس ګورم ډېر ښه شعرونه او کلامونه زموږ د شاعرانو په دې وروستیو کې هغې ته توجه راوښتې ده. د نوو حالات مطابق لكل مقام مقام. نو هیله دا ده چې لکه څنګه په تېرو کلونو کې د مبارزې په دوران کې د مجاهدینو روحیات او معنویات وساتل، مجاهدین هم دې ته وهڅول چې ځانونو پورې ګامونه وکړي، مجاهدین هم دې ته وهڅول چې هغوی قربانۍ او شاهکارۍ او فداکارۍ وړاندې کړي او د دښمنانو په سلهاو بلکې په زرهاو تبلیغاتي چینلونه، راډیوګانې، ویبپاڼې، تلویزیونونه، رسنۍ د هغې مقابله په ښه توګه باندې وکړله. نو هیله دا ده چې راتلونکي کې به هم دغه خپل رسالت په ښه توګه باندې ادا کړي، خلکو ته به هیلې ورکړي، امیدونه به ورکړي، اسلامي نظام قیام، استحکام، د خلکو ورباندې راټولېدنه، د امیر اطاعت او داسې نور ډېر څه مونږ لرو، بیا رغونه او ډېر شیان مونږ لرو چې په هغې برخه کې الحمدلله اوس هم هره ورځ مونږ نوي نوي اشعار او ترانې په دې برخه کې اورو او انشاءالله الله دې وکړي چې نورې هم ډېرې سي